دړنه چې څوک د خدای نه امداد وغواړي او خدای گواه او وکیل کی نو بیا دریابونه هم داغه تابع وي او د مالک مال خپل حقدار ته دریابونه رسي. دړنه چې څوک خدای وکیل کی او الله نه امداد وغواړي نو مارغان هم بیا هغه د ډاکخانه کار کوي. مارغان سلیمان علیہ السلام مارغان راوغوخته چې ما ته لګي بڼه کې پکار دی او توشک جوړوم. ټول مارغان راغ یو مارغه پکې رانغه هدهد نامه و چاته چې تاسو مولا چرګک وای خدای خبر چې مولا چرګک ورته وړي وای مولیانو په سر سړای ولاړی. مولا چرګک متعلق سلیمان علیہ السلام وی چې هغه څو وخت کې راشي نو ما په پوي کوي یا به علالوم او یا به حل وی چې زولب نوم چراغ څو وخت کې نو سلیمان علیہ السلام د سر د وختو نه ونیو او ورته وی چې ته چرته ورکوي هغه او سلیمانا وخته مې د ډېر راخ کمړ دې کړم زه خو دې د وختو نه ونیوم خو تم دا هغه ورځ نه ویریږه لکه چې زنن تا ته پېښم داسې به تم یو ورځ چاته پېښې. سلیمان علیہ السلام زر مارغه پرې خو معافی تی وغوښته او په ډېرې عاجزۍ ورته وی چې ته چرته وې هدهد مارغه ورته وی چې د یو داسې خار خبر مې درته راوړی دی چې ته دغه خار د خبر نه خبر نه ما درته خبر د شهر سبا راوړی دی او د شهر سبا بادشاہ چې دی بلقیس نامه د خزه ده او د هغه خزه لاندې 12 جنگي جرنیلان دي او د هر جرنیل لاندې 1,00,000 جنگي فوج دی او بیا سلیمانا ادا سے بادشاہ ده چې ولها عرش عظیم یو عظیم تختم لري چې هغه په ناستای. سلیمان علیہ السلام حیران شو چې د مارغه څنګه دا خبر راوړو نو مارغه ته وای چې خدانو داسې وکا چې هغه بلقیس بادشاہ ته زما یو خط یوسا دړنه چې چا خدای منلې نو داغه د ډاکخانو کار چټی رسان مارغان کوي. بیا سلیمان علیہ السلام خط لیکي چې انه من سلیمان انه من سلیمان په ترجمه پوهیږي یعنی از طرف څه وای ګنا انه من سلیمان بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالوا علي واتوني مسلمين انه من سلیمان او بلقیس بادشاہ د شہر سبا دا خط سلیمان د طرف نہ دے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالوا علی واتونی مسلمین
خبردار چې ما باندې د خپلو جرنیلانو او د فوج روب وانه چې چرتا روب را باندې وانه چې الله تعالی علیا فما د خپل بادشاہ او د جرنیلانو روب وانه چې چرتا واتونی مسلمین راشه ماته او مسلمان شه او بکی ستاسو بادشاہان نا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دوی به داسې وکړي دا چې تپوزي میتپوزي بیا صدر بوش کاغه خلای چې دا غته به وي چې الله تعالی علی واتونی مسلمین بدماشا راشه مسلمان شه او به وای ور بادشاہ دیته چا چې د زړه نه ایاک نستعین باندې عمل کړی هغه داسي دا خط لیکيو د هدهد مارغه په غاړه کې اچي او ورته وای چې دا یوسا او بلقیس بادشاہ ته ورکا مارغه په منډه لاړو شهر سبا ته بلقیس بادشاہ په تخت باندې پرتاوا او په روشندان کې ورننه وته او د سینې د پاسه ورته د سليمان عليه السلام خط کې اچرا پاسه دا خط پڑھاو کو فورن کابینه راوغخته 12 واړه جنگي جرنیلان راوغخته ول دا خط راغله جرنیلان ورته وای چې جنگ کو بلقیس بادشاہ خزاوه خو بادشاہ دماغ کار کولو چې انه من سليمان الله تعالو علی واتونی مسلمین دایمان بدی بادشاہ تبوے کہ اللہ تعالی علی واتونی مسلمین دایمان بدی موسی علیہ السلام یوازې یو او فرعون سوکو 400 کال عمرو د خدای دعوی کړي وا بادشاہ زرګونه فوج لرلو او موسی علیہ السلام یوازې ته په یو ځان څه کولې شو په یو ځان ته په یو ځان ارڅ کولې شي خو کتا یا کنستعين باندې څوک عمل یوازې خدای ورته څه وایي اذهب الى فرعون انه طغى اذهب حکم ورته کی اذهب الى فرعون انه طغى اے موسی ورش فرعون تا انه طغى دا غرور د حد نه واوړې دو موسی علیہ السلام ورته یا الله حکم بسر چشم خو زما جبه کې لکنت ته خبره صفا نشم کولنو یو ترجمان را سره پکار دے نو الله ورته وی ترجمان می در سره کړو هارون وزیر هارون وزیر هارون علیہ السلام رور دے ځان سره بوزه دا بستا ترجمانی کوي دواړه رونه ورل فرعون په محل کې ناشته دربار کې په تخت ناشته بادشاہان وزیران ناشتي پیره ولاړی دي دوی دواړه ورل
الله ورته چلم خي چې او موسی کا کړت پړته وکړه نو دامسا چې در سره ده دامسا چې در سره ده کرانی وی او کړت پړته کولو نو دامسا د دې فرعون مخه ته وغورځوا ته بیا تماشا کوا ایاک نستعين ایاک امدادی موسی د چانه غوښتو ورته لو فرعون لعینا او مردوده ته خدای نه ول زه خدای نه ستا خدای څه کوي ول زما خدای مړ کول او ژوندۍ کول کوي ولو ژوندۍ خو زم کولای موسی علیہ السلام خیال کوي چې دا پس جاهل واوړېدم ورته لو فرعون ان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب زما خدای د دې مخ انور راخېږي کته خدای نو تی د دې مخ راوخېجوا اوس دا خو د فرعون په اختیار کې نو ول سوه وان الله یاتی بالشمس من المشرق فاتی بها من المغرب دې مخ انور راوخېجوا نو الله وی فبهت الذی کفر فرعون کافر حیران پاتش چې جواب نو فوج ته حکم وکړ راوی نسی خو چې ول راوی نسی نو الله څه کوي دغه وخت ګوره خدای ورته ولاړ دی راوی نسی الله وی واوحینا الی موسی ان الق عصاك فاذا هي ثعبان مبين واوحينا الى موسى ما موسی علیہ السلام ته وحی وکړه په سکندونو کې ان الق عصاك چې د امسادي وغورځوا د فرعون مخه ته فاذا هي ثعبان مبين ناګهانا دا غمسان یو لوی اجدها جوړ شو علماء لیکي چې دا اجدها خله دومره لوی وا چې لاندې شونډه د فرعون په محل کې پرتاوا او پاس شونډه د فرعون پاس په محل باندې پرتاوا دومره خلارتا او فرعون ته خلونی وداس فرعون چې هغه اجدها خله ته وکړه نو د یری په دستونه ولګید په تخت د پاسه دستونه جاری شو علما لیکي چې فرعون وی کور ته مې رسوي 410 په یو غنټه کې وکړه ایاکا نستعين د خدای نه امداد وغوښته نو د خدای امداد دی ولید لرګي ورتا اټم بم کړو او فرعون په تباہ کړو چې فرعون ټیک شو ولخ کړو کوي په دې موسی پسې چغر کړ موسی علیہ السلام وی یا الله وسوکم وی درو د نیل طرف ته منډه کا د مخ کې فرعون او فوج ورپسې چې ورپسې او چې دریاب ته ورسېد یا الله وسوکم الله ورته په دې امسادي دا دریاب ووا چې په امسه دریاب والو 12 لارې ورته په دریاب کې جوړې چې 12 لارې جوړې شو موسی سره د مرګرو په ورګټ لار جوړه دا او په منځ کې د اوبو دیوالونه دي خدای هغه خو لارې والا مرګري مې اوبو نه وړي نو په اوبو په دیوال کې ورته کړکۍ جوړې شوې ویل مرګرو تم ګورې او روانه موسی ایاکا نستعين او چې موسی پورې وته فرعون چې د دریاب غاړې ته ورسېد قوم ورته چې ورځو ورپسې کنه ته هم خدای د پویو چې غر کېګم خو غیرت ونیو ورګډی شو او چې دریاب دې منځ ته ورسېد الله دریاب ته حکم ونی کو چې وینیسا وینیو او چې وینیو موسی علیہ السلام د دریاب په غاړه ورته ولاړ قران وایي وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ
وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر یاد کئی اغا وقت چه دریاب میں در تسیرے کو سمجھ اکڑا دریاب میں در تا سیرے کو وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسب فَأَنْجَيْنَاكُمْ دریاب میں در تسیرے کو تاسب میں تک بچ کرے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ تاسو میں تی اوستی او فرعون سرد عالم پا دریاب کے غرق کرو لیکن وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ حال دادے چی تاسو ورتکتا چی فرعون میں او سرد فوج استاسو پا مخ کے روی یا کنستعین چاہتا ہوئی چاچے دڑنا خدای من لئی دریابونا ورت سیریش چاچے دڑنا خدای من لئی مارغان دا پوسٹ ماسٹر کار کئی چاچے دڑنا خدای من لئی آغا اور چے نمرود پشپگ میاشتے کے جوڑ کرے ہو آغا لرگی چے ابراہیم علیہ السلام پا کیا چولو پشپگ میاشتے کے آغا انگار تازہ شوے ہو دا بسمر اورو ماما تاسو چې چرته یو جومپړای باندې اور لګي د خپل منډي ملي دي دي انا اور لګي نو رستنه ګور بلرامن کله لګي فیر برګیټ ته فیر برګیټ والا جراری شه جومپړای سوځي دي منډي ملي دي خپل یو گھنٹے اور لگے دلے دے فیر برگیڈ راگا ٹھنگا 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 ہلا اور لگے دلے شپگ میاشتے اور لگے دلے اور نمرود تازہ کرو انگارے جو ابراہیم علیہ السلام چپ کیا چولو شپگ میاش تو انگار دے ابراہیم علیہ السلام بھی زبور تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی بے خطر کود پڑا آتش نمرود ابراہیم عشق کو وروے دنگل عقل خوئی چاہنے کا سوچو کہ اور تو سنگا ٹوپ کے نو عقل تھی محو تماشائے لبے بام ابھی عقل پا بام ناس تو تماشائے کولو عشق پکے ور ٹوپ کرو نمرود سوک دے چی ماں اور کے واچی چی چا ویلی دی چی ور ٹوپ کا وردانگا پچے دا اور دے منز لے ور ٹوپ کو اور سرت سے چلو شو خواہ تا یا کنستعین باندے عملو کو اور تا دے ٹوپ کو فوراً اور تا حکم شو یا نارو کونی بردم و سلاما اے اورا یخ و سالم شو چی پا ابراہیم باندے انس وزے چل دیتا ہوئی ایاک نستعین تاسو پوئی شوئی نو عزیزانو ایاک نستعین تاسو پا منس کی وائی لیکن نم پہ ایمان شتا نم پہ عمل شتا ٹول زبانی جمع خرچو درو ایاک نستعین دے چی ہوئے اور وردانگا نستاترو اوٹ ملک نند ایاک نستعین دا مبرہ ملک